حال دا دی ایزی پیسې والا چې تا له پیسې وړي چرته وړي یا تا ته لوټ کوي یا تا ته پیسې پکاري ایزی پیسه کې تا هغه ته وایي چې ایزی پیسه نه به زه تا ته پیسې ستا اکاونټ ته درولېږم یا ایزی پیسه اکاونټ ته به یې درولېږم ما له دا پیسې نغدې راکړه زما نغدې پکار دي نو هغه وایي دومره روپۍ به درنه کټ کومه مثلا 100 پسې به 20 کټ کوم یا 10,000 پسې به 50 کټ کوم چې هر څه خو پیسې کټ کوي دا جایز دي که نه چې ایزی پیسې والا تا ته ایزی پیسه کوي یا تا ته قرض در کوي یا ته ورته فلانی ته پیسې ولېږه نو په دې باندې مثلا په 10,000 روپۍ باندې د ایزی پیسې چې خپل کومه محکمه ده اداره ده ایزی پیسه خپله یو کاروباري لین والا یو کمپني ده هغه خپل یو طریقه مقرر کړې ده د دکاندارانو ته ویلي چې په 10,000 روپۍ به موږ تاسو له 100 روپۍ درکوو یا 100 روپۍ تاسو کټ کوئ نو بس دا عزتمندو دا ایزی پیسه والا چې کوم دي دا پردي مزدوران دي نو مزدور به په خپل کار کې پردی مزدوري چې کوي نو د هغه د اصولو به خیال ساتي ستا شاګرد ته تا ویلي چې دا شی په دومره خرڅوه صحیح ده دا د 10 روپو شی موږ راوړی دی په 15 یې خرڅوه نو چې هغې په 10 باندې خرڅ کړي 15 روپۍ جب کې اچوي نه بلکې ته ورته کله نه کله غوسه کېږي مالکه دا څه کې ته ولې ګاګ خرابې ما درته په 15 باندې خرڅوه من ګاګ مه خرابوه نو مزدور له پکاري خو مزدور دوه قسمه کله دې ته اجیر وایي کله هغه خاص اجیر وي خاص اجیر دې ته وایي چې د دې سړي کار به کوي د دې نه سوا به د بل چا کار نه کوي لکه زموږ د دوکانونو کې چې کوم مزدوران دي دا په دې ټایم کې خپل کار هم نشي کولی د بل چا کار هم نشي کولی یو وي مشترک اجیر هغه د هر چا کار کوي لکه دوبي رنګساز ته موله کار وروړئ زه وروړم بل هم وروړم نو بعض عالمان وایي چې دا کوم د ایزي پیسه والا دی نو دا اجیر مشترک دی د ټولو مزدور دی تا لم کار کوي بل لم کار کوي ایزي پیسې والا لم کار کوي نو کله نا کله د ایزي پیسې والا داسې کار کوي چې ته وله ورشي چې ما له دا کار وکړه نو که د ایزي پیسې په اکاونټ یې کوي نو 100 روپۍ راځي نو هغه ته ته وایي زه به یې په خپل اکاونټ وکړم ځان یې یو بل م اکاونټ ورسره ساتلی نو دې کې دا فایده ایزي پیسې والا ته وشي چې دا ټولې پیسې د ده جب ته لاړې شي کله نا کله داسې کار کوي او کله نا کله عزتمندو دا درته وایي چې ته ورته چې ما نه پیسې راوباسه نو چې پیسې راوباسي د ایزي پیسې په اکاونټ باندې نو هغه ته خپل کټینګ هم کوي نو د هغې خپل ریټ ته 180 روپۍ مثلا نو دا داسې چلو کړي چې دې سړي ته وایي چې زه به په خپل هغه ته سره وایي نه خو بس خپل اکاونټ استعمال کړي او هغه 130 روپۍ خپل جب ته واچي نو آیا داسې کول د ده دپاره جایز دي که نه نو بعض عالمان وایي چې دا اجیر مشترک دی وروره خپل کار هم کولی شي د بل کار هم کولی شي که د ایزي پیسې والا په اکاونټ یې کوي بس په حقه اصولو دې چلیږي زیاتې دې نه هلي که په هغې باندې چا نه زیاتې واخېستو ګناهګار دی ځکه هغوی ورته ویلي چې زیاتې به نه هلي او که په خپل اکاونټ یې وکړل نو بس خپل اکاونټ دی خپله خوښه ده چې چاته وایي چې هلکه دومره پیسې دله راوباسم په دومره روپو یې راوباسم که د هغه خوښه وي نو راودې باسي که نه دي خوښې نه دي راوباسي نو په دې خپل اکاونټ کې جایز دي خو په دې شرط سره چې د حکومت د طرف نه د ادارې د طرف نه دته اجازه دي که هغوی پې پابندي لګولي نو بیا دا واده خلاف شو لیبل یې د ایزي پیسې والا لګولی دی او کار خپل کوي لکه مثلا چې کوم د عزتمندو یو بینک کې ناست دی او د هغې په ځای باندې هلته خپل کار کوي یا د بل چا په دوکان کې کښېني او هلته خپله دوکانداري شروع کړي به ورته پاسېږه مړه ستا کې خو شرم هم نشته دوکان باندې زموږ ناست دی او کارونه خپل کې شرم دې نشته یو ورځ مې درته ګزاره وکړه دویم ورځ نو ګناه خو دا هم ګناه ده که نه پردي چې کې خپل واده خلافي کول دي نو بعض عالمان دې ته هم ناجایز وایي که به خپل اکاونټ باندې هم کې نو دا سړی په دې غرض باندې راغلی دی چې دا به ما نه 100 روپۍ الي ځکه د ایزي پیسې والا دغه ریټ مقرر کړی نو ته څنګه زیاتې الي نو لهذا تعالی زیاتې نه دي اخیستل پکار او بعض عالمان وایي جایز دي وایي ستا خپل اکاونټ دی او چا دپاره سروس ورکې پرووایډ کې مهیا کې ستا خپله خوښه ده خو مخکې نه به یې مقررې چې به دومره به علم په دومره روپو باندې به دومره علم دا سروس به زه پرووایډ کړم تا ته به مهیا کړم او تاله به دا کار وکړم احتیاط په دې کې دی چې عزتمندو د دې نه انسان ځان وساتي خو کله نا کله که ضرورت راپېښ شو بله لار نشته دی اوس ایزي پیسې والا در بل کار نه کوي نو که چا پې وکړو نو ګنجایش لري خیر دی دا ګناهګار نه دی که ګناه وي نو د هغه په ذمه به وي ځکه هغه سړی مجبوره کړی دی نو دا یو عزتمندو اهم مسله وه